وادم پسترګونه غتوره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم تاسو رساس ملګری احسان الله ملګرو. تاسو ته د تمنیل نه پته لګیدلی چې را زمونږ نن ویډیو چې دا د سباره کې دا ملګرو نن ویډیو چې دا زمونږ فنی دا او دغه ویډیو تاسو سره شیر کوم. اول چې ډیره زبردست ویډیو دا دغه ویډیو چې د ملګرو تقریبا یو هفته مخکې یوسف جان یو ماشوم لته انټرویو لا نو د هغه ویډیو چې دا دغه ماشوم هغه واده چې نو د هغه ویډیو ډیره زیاته مشهوره شو. نو اوس چې دی نو په واتس اپ باندې دغه ملګري کم دوستان چې دي یو بل سره چې دی نو دغه شانتي خبرې کوي فني ټاپک کې. نو ما یو دوه ملګرو میسیجونه کړي دي د هغو دغه وایس چې درته اورم او ډېر زیات فني دی والله د خندانه مو مشنه کي. دغه ویډیو را سره وګورئ موږ سره اوسئ. السلام علیکم. شکیله څنګه خیر دی؟ شکیله بیګار ابدار وترو لما ته وایي چې یاره شکیلې نن دویمه درېیمه ورځ ده نه کور کې روټۍ خوري نه چیس کي چې یاره په دې خو خبر نه چې دا نه یې منې کړی دی. نو ما ته وایي ته تپوس وکړه بیا ما ته ووایه. نو شکیلیا ما ته ووایه که نه ته خو زما ډېر بیسټ فرینډ دی یار. څه مسله ده ما ته ووایه ده. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. طارق څنګه ښه یار؟ طارق را یو 500 ورځې مخکې مې د یوسف جان انټرویو کتلی اورې یو وړوکی ماشوم و طارق هغې له یې واده کړی د 14 کالو دی اورې. الله ما چې سوچ کولو نه دې عمر کې مونږ خاورې خوړلې په ډانګي به مخ په واړو اواز به مو ورسره کولو ډر 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 مونږ به له خوښه ګاډی چلوو اورې دومره نه پوهېدو. طارق یار دا 28 سالې چې چېرته وادم په سترګو نه ګتو اورې. بل ورځ مې د واده ګاډی وکتو روان و بس یو سیټ ته کېناستم ځان له مې تسلي ورکوله مې شکیله دا د واده ګاډی نه و اورې مې لومړي ناجي صاحب راغلی و. ښه راته پته و چې دنده پکې ناوې ناسته وه خو برداشت کولی نه شو یارو. والله طارقه دومره مېړه خفه یي که نه چې چېرته مرغۍ او چینچڼ یو ځای وګورم او په کاڼي وله مې پاسئ مړو موږ به له ډران ګرځو تاسو به رانه چو چای کوئ. پرون مې طارق اشنغري کې انټري واغسته نوي یو غوږ مې ترې وشکولو دوکاندار وایي ته خو لیونی مې لیونی نه یم وروره واده مې نه دی کړی ډبل شیزونه مې نه لګي چې څه جوړوي ماله بیا جړا راځي. بې سبا به راته انټري م نیغه نیغه کېږي چې مړه تاره خو مونږ ښیي کو نور سره یې جوړه خویي اورې. طارقه واده سره مې شوق نشته دی بس دا ارمان مې دی چې سار روزم او ما پسې اواز وکړي چې جانو خبره وره زه ورته یم جي جانه او یا ماشومانو پیمپلې ختمې دي هغه در سره راوړه. طارقه دا اواز مې ډېر ارمان دی یار. یا راپسې رینګ وکړي چې جان ته چېرته زه خو سره پلار کر لاړم بیا ماښام روټۍ هلته راشه. طارقه پہلے به میسج راتلو وي میں سب او مجھے 30 کا ایزی لوڈ کرو نو زه څلور ورځې به خوشحاله اوس هغه میسج هم نه راځي والله زړه م خفه دی طارقه یار. تر څو پورې به د مزدوره نمبر یې لیکو چې دا د شګوفتي نمبر دی دا د کرشمي نمبر دی. طارقه ډېر د ژوند نه ستومانه شوی یم یار. بل ورځ یې راله کمره سیټ کوله بیډ یې راوړو وروره چې دننه ورننه وتم 2 بالښتونه وپکې اورې هغه یو مې ترې وشکولو نو مې د دې له غوسه راوړی که نه نو مې تش بالښت راته ظلک دی اورې. طارقه ژوند نه مې ډېر ډه تور دی یار. طارقه ته ما ته پته ده چې میټرک فیل یې خو وروره نور هوښیار سړی اورې. بس پلار ته مې ډایرکټ خبره وکړه د بوسو نه لاندې ورته اوبه مه بوځه. طارق ورته دې شکیل له واده کې تیار ورته دله واده وکړه یار. طارقه خلک سر راپاسي نه ګوډ مارنینګ میسج والا راغلی د جانو د طرفه مونږ چې راپاسو موږ له میسج راغلی وي 20 روپے سونگ ایڈوانس واپس کرنے کے لیے جلدی جلدی پیکج کرے. الله تنګ شو طارقه یار. یو ورځ به تر ایسته دې ریل ګاډي ته مې بره ځانه چولې ده لاندې خو دې خوږېږو که نه طارقه دومره خو مونږ هم نران نه یو. الله دې دې پلارانو له وروره بس دغه رنګې د یوسف جان لالا غوندې چې څنګه انټرویو کړې ده الله دې دومره وس والا ورکړي چې وروره بس
خو ما ته دومره پته وی چې زه په 32 ساله پورې واده نه کوم. ما به په LRH هسپتال کې د پیدایش په پیل ورځ ځان له په خوله باندې بالغ کښېښود، ځان به مې مړ کړ.